درې داسې اعمال دي چې انسان ته له مرګه وروسته په کار راځي. له مرګه وروسته انسان ته یو عمل هم په کار نه راځي، خو دا درې داسې عملونه دي چې انسان ته له مرګه وروسته هم په کار راځي، انسان ته له مرګه وروسته هم ګټه رسیږي، انسان له مرګه وروسته هم دا درې اعمال خلاصولی شي. هغه درې اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې ذکر کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای درې داسې اعمال دي چې انسان ته له مرګه وروسته په کار راځي. اول عمل په هغه درو عملو کې صدقه جاریه ده. که چا صدقه جاریه کړې وله، مثلا مسجد جوړ کړی وو، مثلا مدرسه جوړه کړې وه، مثلا اسپتال جوړ کړی وو، مثلا برمه وهلې وه، بیا دی مړ ده په قبر کې پروت ده. څه انسانان چې په دې مسجد کې لمنځونه کوي، څه طالبان چې په دې مدرسه کې سبقونه وایي، څه غریبان خلک په دې اسپتال کې علاج کوي، او څه انسانان له دې برمې څخه اوبه وړي. الله پاک به ودې انسان ته اجر او ثواب رسوي، ځکه اول بانی د دې ښه کار دا انسان جوړ سوی ده. نو انسان مړ ده په قبر کې پروت ده، دا شان پاته دي په دنیا کې، الله پاک و انسان ته ثواب رسوي. دوهم شی چې انسان ته له مرګه وروسته ګټه رسیږي هغه علم ده. انسان علم وکړي، بیا د علم نور انسانانو ته ورسوي، یا انسان علم وکړي بیا د علم په زندگی کې تصنیفات وکړي، نو د دې ګټه هم انسان ته له مرګه وروسته رسیږي. او دریم شی چې دا چې له مرګه وروسته انسان ته ګټه رسیږي هغه اولاد صالح ده. چې چا په دنیا کې اولاد صالح پرېښی، په هغه قرآن دین اسلام ټول مکمل زده کړی وي، بیا به نو د اولاد صالح و انسان ته دعاګانې کوي، الله پاک به انسان د هغه دعاګانو په وجه خلاصوي. نو دا درې داسې شیان دي چې هر شی انسان له دې درو شیانو څخه پرېښیي په دنیا کې، له مرګه وروسته به بیا انسان ته د دې درې شیانو ګټه رسیږي، له مرګه وروسته به بیا انسان ته د دې پته لګیږي. نو الله پاک دې موږ روتۍ ته پر دې باندې توفیق راکړي چې دا درې اعمالو کې یو نه یو په دنیا کې پرېږدو.